د اسلامي امارت خلاف د امریکا لخوا خطرناک خبر اعلان شو. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امریکا د پوځ پخوانی جنرال او د پوځي چارو شنونکي د مقاومت په نوم د اسلامي امارت د واکمنۍ له مخالفې ډلې سره د همکارۍ غوښتنه کړې او په وینا یې د سپتمبر تر 11 وروسته دا همکاري د نوموړې واکمنۍ د پرځېدو لامل شوې وه. دغه پخوانی امریکایي جنرال د غویي پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې له پولې بهر د ترهګرۍ د ډېرېدونکي ګواښ په تړاو خبرداری ورکړی او دا یې بېساره او ډېر جدي بللی دی. جې کین د امریکا هډسن انسټیټیوټ ته په خپله وینا کې ډېره کړې چې پر افغانستان د نوموړې واکمنۍ واکمنېدل د ترهګرو ډلو د بیا راپورته کېدو لامل شوی او د دغه هېواد امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ښاغلي کین ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو چټک او بشپړ وتل نه یوازې د القاعدې او داعش غوندې وسلهوالو ډلو د بیا راپورته کېدو لامل شوی، بلکې د امریکا څېره یې په نړیواله کچه د یو کمزوري ځواک په توګه انځور کړی دی. نوموړي ویلي د پوځ قومندانان د بایډن ادارې له پرېکړې سره مخالف وو چې له افغانستان نه دې بشپړ ووځي، ځکه دوی باور لاره چې دا کار به القاعده او داعش وسلهوالو ډلو ته د بیا ځواکمنېدو وړه برابره کړي. نوموړي متقاعد جنرال په روسیه، په سوریه او افریقا کې د داعش پر خلاف د امریکایي ځواکونو اوسني شتون ته په اشارې ډېره کړې چې په افغانستان کې د داعش د ګواښ کچې ته په کتو د دغه هېواد پرېښودل یوه غیر منطقي پرېکړه وه. همداراز د افغانستان د مقاومت په نوم د اسلامي امارت د واکمنۍ مخالفه ډله یوه پیاوړې ډله بللې او ډېروي چې پخوا یې د سپتمبر 11 تر بریدونو وروسته له امریکا سره د القاعدې پر خلاف جګړه کې همکاري کړې وه. ده ویلي امریکا په تېرو لسیزو کې هم د پخوانۍ شوروي ټولنې پر خلاف جګړه کې د افغان مجاهدینو ترمنځ ولاړ و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.